د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار څلورم مکرویان سهارني ماین چاودنه کې د مشهور خبریال یما سیاوش په ګډون 3 تنه شهیدان شوي دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی بکتاش سیاوش وایي چې د ورور موټر ته چسپکي ماین ځای پر ځای کړی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي هم د یما سیاوش شهادت د غندلو ترڅنګ لیکلي چې هغه اوس مهال د مرکزي بانک کارکونکی و. یما سیاوش له کلونو راهیسې د هیواد مشهورو رسنیو سره د خبریال او خبرونو د پروډوسر په توګه دنده مخته وړله، خو له تیرو کلونو راهیسې د لوړو زده کړو په پار له هیواده بهر و او تازه د ماسټرۍ سند سره هیواد ته راستون شوی و. په ټولنیزو رسنیو کې پر سیاوش برید او د نوموړي شهادت پراخ غبرګونونه رامنځته کړي. یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو په خبریال او رسنیو برید د بیان په ازادۍ برید او جنگي جنایت ګڼي. دوی د یما سیاوش د شهادت په غبرګون فیسبوک کې لیکلي چې وسلوال طالبان د دې ټولې بدبختۍ عاملین دي او د چسپکي ماینونو شبکې د حقاني شبکې تر مستقیمي قوماندې لاندې کار کوي. د ټولنیزو رسنیو عامو کارکونکو هم د یما سیاوش شهادت یوه لویه ضایعه بللي او له حکومت څخه یې غوښتي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لازم اقدامات ترسره کړي.